سلامونه او احترامات ملګرو. نن زموږ د انشن هیستوري یعنی د لرغوني تاریخ په حواله سره دا شپږم پودکاسټ دی. د دې نه مخکې پودکاسټونه چې موږ کړي نو هغه موږ د پښتنو په اریایي تاریخ باندې کړي، موږ په اریانا د افغانستان په لرغوني نوم باندې کړو، موږ د پښتنو د بني اسرائیلي په افسانې په تیوري باندې چې یو پودکاسټ کړو. نن به موږ په پښتون نوم باندې دا پودکاسټ کوو چې پښتون نوم څنګه راغلی دی، د کومې نه پښتون ته پښتون ویلی شوي دي او د دې تاریخي پس منظر څه دی. نو په دې باندې به زموږ سره بیا د تیر په څیر خاطر ماندروال لاله خبرې کوي. مننه. ابیر زیب مننه. تاسو ته لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې لیوان. نو څنګه چې تاسو وې په تیر پروګرام کې موږ یو لنډه جایزه اخیستې وه چې د اریانا نوم دا په کومو تاریخي سرچینو کې یاد شوی دی، دا څومره زوړ نوم دی. نو دغه چې کوم دی نو په اوستا کې په واضحه توګه دغه نوم یاد شوی دی او په اوستا کې دغه ته چې کوم دی نو اریانم اویجا نوم ورکړی شوی دی. بیا په ویدي کتابونو کې او دغه نوم چې کوم دی نو دغه اریانا ورشا یاد شوی دی. نو دغه تاریخي نوم دی او دغه دوه د دې تاریخي سرچینې دي، یو اوستا ده او بل چې کوم دی نو ویدي کتابونه دي یا ویدي ادبیات دي. او دا چې کوم دی نو یو غوسه خبره ده چې د افغانستان لرغونی نوم چې کوم دی نو دا اریانا یاد شوی دی. او دا داسې نوم دی چې د مورخینو او څېړنکارانو د دې نوم په سر څه اختلافات نشته، یعنې ټول په دې باندې چې کوم دی نو یوه خوله دي یوه غږ دي چې او دا د دې جغرافیې اوس چې ورته افغانستان وایي د دې نوم چې کوم دی نو دا اریانا پاتې شوی دی. او بیا لوی اریانا ده. نو په لوی اریانا کې بیا چې کوم دی نو مرکزي ایشیا او ډېره لویه پراخه سیمه پکې راځي، هغه د کسپین سی پورې او د بلیک سی پورې او دغه ټول دا د دې خوب چې کوم دی نو دا آریان چې ورته وایي، په دې کې خاص کر بیا دا ساکان نو دا د دوی اویجه وه، دا د دوی وطن و او کته بره به په دې کې کېده او دغه ځای ژوند تېرو. نو د افغانستان لرغونی نوم چې کوم دی نو دا اریانا یاد شوی دی. اوس راځو چې پښتون ټکی دا په کومو سرچینو تاریخي کتابونو کې یاد شوی دی، د دې تاریخ څه دی او د دې په اړه کومو مورخینو چې کوم دی نو ریسرچ کړی دی او هغوی د دې په اړه چې کوم دی نو څه رایې لري او د دې زړې تاریخي سرچینې څه دي د دې نوم. نو د پښتون نوم چې کوم دی نو د دې دوه اړخونه دي، یو علمي اړخ دی د دې ټکي او بل اړخ یې چې کوم دی هغه تاریخي دی. نو دا مورخین چې کوم دی د تیرو دوه پیړیو نه په دې باندې بحث کوي او دا دوه ډلې شوي دي دا مورخین او څېړنکاران. یوه ډله وایي چې دا یو علمي بنیاد لري دا پښتون ټکی، او بله ډله مورخین وایي چې نه دا علمي بنیاد نه لري، دا یو تاریخي بنیاد لري. نو په تاریخي حوالې سره چې موږ ګورو نو په هغې کې بیا دغه خبره د هیروډوټس نه شروع کېږي. د هغه نه مخکې چې کوم دی نو یو هسټورین دی، یو ملاخ دی، بیسیکلي هغه ملاخ دی، هغه د هیروډوټس نه مخکې تېر شوی سکایلیکس. نو هغه بیا چې کوم دی نو دا په ویدي کتابونو کې دا خبره یاده شوې ده، خو په دغه کې نشته. دغه اوستا کې دا نوم داسې په دې حساب سره دی راغلی، خو کوم علمي بنیاد چې د دې پیدا کړی دی ځینې څېړنکارانو چې هغه ژبپوهان دي بیسیکلي، نو هغوی وایي چې دا یو ټکی په اوستا ژبه کې ډېر د پخوا نه موجود و او دغه ټکی چې کوم دی نه یوازې دا چې په اوستا کې موجود و بلکې دغه ټکی په سانسکرت کې هم موجود و او د دواړو ټکو چې کوم دی نو یوه معنی شوې ده. په اوستا کې هم د دې یو معنی ده، اوستا کې چې کومه معنی شوې ده همدغه معنی چې کوم دی سانسکرت کې هم شوې ده. او د دې
مخکخ یعنی مدود کې او د دې بنیادی څېړنکار چې کوم دی نو دا مورګن سټیرلی دی هغه اټامالوجسټ د ویورو په ریښو باندې د دې په بنیاد باندې هغه علم حاصل کړو او هغه ډېر لوی ازبشان ریسرچ کړی په پښتو ژبه باندې پښتنو باندې هغه وایي چې د دې بنیاد چې کوم دی دا تاریخي نه دی د پښتون نوم بلکې دا یو علمي بنیاد لري او دغه چې کوم دی په اوستا کې د دې یو پرستا پیری سینتی علی پرستا یو ټکی موجود دی چې دغه پرستا معنی چې کوم دی نو معنی شوی د لوړ ځای اوچت ځای دنګ ځای نو مارګن سټیرلی چې کوم دی نو دغه ټکی په ویدي ادبیاتو کې هم پیدا کړی په سانسکرت ژبه کې او په سانسکرت ژبه کې د دې غږ چې کوم دی ویانګ یا پروناونسیشن د هغه پړشتا پیړی شینتی علی پړشتا په اوستا کې پرستا او په ویدي کتابونو کې پړشتا یاد شوی دی نو هغه وایي چې دا د دې په سانسکرت کې او په اوستا په دواړو ژبو کې او په دواړو کتابونو کې د دې ټکي یوه معنی بیان شوې ده او دغه معنی اوچت ځای ته ویلي شوي دي دنګ ځای لوړ ځای یعنې غر یعنې د غرونو خلک نو بیا هغه وایي چې دا دې پرستا ټکي دا غوړېدلی دی دې ارتقا کړې ده او بیا ترې دا اوس پښتو او پښتون جوړ شوی دی بیا د هغه په د مارګن سټیرلی په مرسته چې کوم دی نو سکیرو یو بل پوه دی او هسټورین دی نو هغه وایي چې هغه دغه د مارګن سټیرلی د خبرې چې کوم دی نو سپورټ کوي دغه مرسته کوي او هغه وایي چې دا د مارګن سټیرلی چې کوم دغه د کوم علمي څېړنه ده د دې په اړه نو دا صحیح ده او دا چې کوم دی نو دا د پښتو او پښتون نوم دا هم د دغه پرستا ټکي سره اخیستی شوی دی او دغه ټکی چې غوړېدلی دی دې ایولوشن کړی دی نو دا پښتو او پښتون نوم ترېنه جوړ شوی دی دغسې چې کوم دی نو پروفیسر مکنزي هغه وایي چې دغه مارګن سټیرلی د خبرې مرسته کوي او هغه وایي چې دا پښتو پرسوا او پرسوانا یعنې پښتو پښتون او پښتانه هغه دا ماده راایستې ده او هغه هم چې کوم دی نو د مارګن سټیرلی د دې ریسرچ حمایت مرسته کړې ده او هغه په دې نتیجه رسېدلی چې د دې پښتون نوم بنیاد چې کوم دی نو دا علمي بنیاد دی یعنې په ژبه کې پروت دی او دغه ژبه چې کوم دی نو دا اوستا کې موجود ده دغه ژبه چې کوم دی نو دغه ټکی په سانسکرت کې موجود دی او دغه پرستا ټکي دی چې کوم دی نو دا نوم راوتی دی بیا چې کوم دی د دې په مرسته کې چې کوم دی نو دی یو زوړ مورخ حواله ورکړې ده چې موږ ورته تولیمي وایو هغه چې کوم دی نو دقسې یو نوم یاد کړی په خپله جغرافیه کې او په خپل تاریخ کې او هغه دغه نوم چې کوم دی نو پرسویت یې ښودلی دی چې دا پرسویت خلک چې کوم دی په هلمند کې او د سلیمان غر په خواوشا کې د افغانستان په جنوب کې دا خلک ژوند کوي نو هغه دا خلک چې کوم دی بطلیموس دغه بطلیموس ته چې موږ ورته تولیمي وایو او مغربي دغه چې کوم دی دې نوم هم دغه تولیمي دی عربی کې ورته بطلیموس وایي نو ته بیا دا چې کوم دی نو په خپل کتاب کې دې یادونه کړې چې دغه د سلیمان غره خواوشا کې هلمند کې او دغه د افغانستان جنوب ته چې کوم دی نو یو خلک آباد دی چې د هغوی
دا غي نو به پرسویت خولې دی نو باندې دا شو چې مارګن سټیر دې کوم ریسرچ کړو نو هغه ریسرچ کوم دی نو هغه اوس په دې شله مسله کې ژوند دی او هغه لیټیسټ ریسرچ ته د پاړه د پښتنو پاړه ډېر لوی ریسرچ کړی او بیا دا ریسرچ کوم دی هغه د 2000 کال زوړ د تولیبي یا د بطلیموس دغه نوم سره چې کوم دی نو دغه ځای ته رسولی چې دا زما چې کوم ریسرچ دی زه چې کومه خبره کومه د پښتون نوم په اړه دا یوازې زه نه کومه بلکې دا د پخوا زمانې نه چې کوم دی نو دا نوم په دې خلکو په اړه په تاریخ کې موجود دی او هغه حواله ورکړې ده د تولیبي بطلیموس چې هغه دا نوم پرسویت یاد کړی دی مارګن سټیر کې دا خبره کوي چې دا پټان نوم چې کوم دی نو دا د پښتون هندي بڼه ده کومه زمانه کې چې په ګندهارا کې د خلکو پراکریت ژبه ویله دغه خو موږ ته پته لري چې دغه یو دغه ولسي ژبه وه سانسکرت د عالمانو ژبه وه د مذهبي خلکو ژبه وه او بیا پراکریت چې کوم دی نو دا د ولس ژبه وه نو وایي چې کله دلته خو دلته په ګندهارا کې چې کوم پراکریت ویل کېده نو هغه د هندوستان د پراکریت د بدل دا یو جدا لهجه وه هغه جدا لهجه وه نو دې ته خو عام طور چې کوم دی نو د ګندهاري ژبې نوم ورکړی شوی دی هغه وایي چې دا په ګندهاري ژبه کې یا په پراکریت ژبه کې دا پښتون ټکی چې کوم دی نو هندۍ لهجې ته اوښتی دی او پټان ترې نه جوړ شوی دی نو دا چې کوم دی نو د دې نوم علمي اړخ دی او دغه مورخین دغه ماهرین چې کوم دی نو د اټیمالوژي په بنیاد باندې د ژبپوهنې په بنیاد باندې هغوی دا ټکی چې کوم دی نو د پرستانه دا پښتون جوړ کړی بیا د دې یو بل اړخ هم دی هغې ته موږ تاریخي اړخ وایو د پښتون نوم نو دغه نوم چې کوم دی نو موږ خو عام طور یعنې ډېر چې کوم دی نو د هیروډوټس حواله ورکوو چې یاره دا نوم هغه یاد کړی دی اول خو دا د هیروډوټس نه ډېر پخوا دا نوم یاد شوی دی هیروډوټس چې کوم دی د هغه نه مخکې یو سکایلیکس کریانډا یو ملاح و یعنې میرینو دا چې کوم دی دارا باچا دې منطقې ته افغانستان او د جنوبي ایشیا طرف ته رالیږلی و او هغه ته یې دا کار په غاړه کړی و چې ته دغه علاقو ته لاړ شې او هلته سمندري لارې معلومې کا نو دا سکایلیکس چې و نو ده خو څوک وایي چې مورخ و او څوک وایي چې دا هسې ده به ځان سره ډایري لیکله او دغه معلومات چې کوم دی نو یعنې داسې مسلکي مورخ نه و خو هغه به چې سفر کو نو هغه به ځان سره خپله ډایري لیکله نو دغه چې کوم دی نو اوس د هغې څه داسې خاص نه دي پاتې شوي د هغې چې کوم هغه سره کوم تفصیلات په دې ډایرۍ کې خو بهرحال ځینې ایسې خلکو موندې دي او دا چې کوم دی نو هیروډوټس د سکایلیکس حواله چې کوم دی نو د دارا باچا په حوالې سره ورکړی چې دا سکایلیکس دلته راغلی و او ده چې کوم دی دغه په دریای کابل کې سفر شروع کړی چې دغه ځای نه دا د پخکته راشي یا باسین ته او بیا سمندر ته لاړ شي او سمندري په دې ځای کې زه ستاسو نه یو د یو خبرې وضاحت غواړم دا سکایلیکس وکړو دا ګریک سو یوناني و که نه دا سکایلیکس چې کوم دی نو دا د یونان یعنې ملاح و میرینو دی چې کوم دی نو ملاح مطلب ایکسپلورل و چا چې به سمندري لارې لټولې سمندري دغه استاد و د دغه بایر و ځکه چې دا د یونان چې کوم دی نو په اوبو کې پروت دی هلته ټول سمندر دی د دغه ځای خلک چې کوم دی نو هغوی
به سفرونه کول په سمندر کې په اوبو کې یو خوا بل خوا شمال ته جنوب ته او دا سړی چې کوم دی په دغه ساينس باندې پوه او دا سړی دغه چې کوم دی دارا باچا یې را لېږلی و چې ته لاړ شه او په دغه منطقه کې دا معلوم کړه چې دغه د سمندري لارې کوم خواته تللي دي چې موږ د هغې د څه فوجي یا چې کوم دی نو داسې څه د خپل امپراتورۍ دپاره چې کوم دی نو د هغې نه استفاده کولی شو نو دا سړی راغلی و دا د هیروډوټس نه مخکې راغلی او ده چې کوم دی نو دا خبره په اول ځل کړې وه دا نو بیا دغه کړی و یاد کړی و چې دی دغه ځای په دریای کابل کې په اوبو کې د سفر شروع کړ نو دغه ځای ته چې کوم دی نو د پکتیس نوم یاد کړی دی نو دغه خو بیا هیروډوټس هم یاد کړی دی او دغه پکتیس او پکتاس او پکتویس او د دې نه چې کوم دی نو بیا دا پښتون او پښتونخوا او پښتانه او دا نومونه چې کوم دی نو بیا چې کوم دی نو دغسې خبره هیروډوټس خو په خپله دې منطقې ته نه راغلی سکایلیکس خو خپله راغلی دلته هغه په خپله چې کوم دی نو دغه ځای معلومات کړي دي او دغه ځای چې په دریای کابل کې هغه د اوبو سفر شروع کړی دی نو هغه دغه ځای ته چې کوم دی نو د پکتیس نوم ورکړی نو هغه خو خپله راغلی ځکه هغه یو مهمجو سړی و یو فوجي او دغه د اوبو په علم په دې لارو معلومولو چې کوم دی نو هغه ډېر پوه ډېر استاد د یونان اوسېدونکی و نو هغه خپله راغلی خو هیروډوټس دې منطقې ته نه راغلی هیروډوټس طریقه کار دا و چې کومه قافلې به واپس تلې راتلې څوک په دې منطقې ته په سفر راتله او واپس په تللو هغه به ترېنه معلومات کول چېرې تاسو څه ولیده دا خلک څنګه دی دغه لارې څنګه دي غرونه څنګه دي ځنګلونه څنګه دي دا خلک څنګه دی څه کسب کوي دا ټول معلومات په چې کوم دی نو هغه کول او هغه بیا په خپل تاریخ کې لیکل هیروډوټس ډېر ښکلی تاریخ لیکلی دی کومه خبره یې چې کوم دی نو زړه اغوستې ده چا ورته کړې ده نو هغه یې چې کوم دی نو په دغه کې لیکلې ده کینې نو کومې خبرې چې هغه ته دیوبالي خبرې ښکارېدې افسانوي نو بیا یې هغه د نورو خلکو د خولې خبره کړې ده ښکلی تاریخ لیکلی دی نو هیروډوټس خو اوس چې کوم دی په دنیا کې مشهور هسټورین دی هغه 9 کتابونه یې لیکلي دي او دغه کې چې کوم دی په دغه 9 واړو کتابونو کې د آریاو په ټولو کتابونو کې تقریبا د آریاو یادونه شوې ده بیا هغه د پکتیس او د پکتویس خبره کړې ده او بیا وروسته چې کوم دی دغه نه د پښتو او د پښتون نومونه رایستې شوي دي خو د هیروډوټس نه چې کوم دی نو سکایلیکس مخکې دی هیروډوټس تقریبا 1.5 کاله پخوا دغه 200 کاله سکایلیکس مخکې چې کوم دی نو دې سیمې ته راغلی دی یعنې 2000 کاله پخوا 600 کاله پخوا ځکه چې هیروډوټس 400 کاله پخوا تېر شوی دی داسې دی خو ما داسې ځکه چې سکندر چې کله په ایران باندې حمله کوله نو د هغې 2300 کاله سره پاسه وشو هغه په 300 قبل مسیح کې راغلی و الکساندر او هیروډوټس بیا چې هیروډوټس د هغه نه تقریبا 80 کاله پخوا تېر شوی دی او بیا چې تاسو وایي 100 کاله مخکې د الکساندر 100 کاله مخکې ژوندی و بیا تاسو چې کله وایي سکایلیکس د هیروډوټس نه هم 100 کاله مخکې پیدا ونه ټوله دورانیه 600 کاله جوړیږي داسې به وي بالکل که داسې دي نو 2.5 کاله خو موږ وایو ټول مورخین یې په اسانه لیکي چې 2.5 کاله پخوا نو موږ هم وایو 2.5 کاله پخوا نو دغه چې کوم دی نو دا سکایلیکس اول دا نوم یاد کړی دی او بیا ورپسې چې کوم دی په یونان کې یوناني مورخینو کې چې کوم دی نو بیا هیروډوټس یاد کړی دی بیا ورپسې چې کوم دی نو سترابو دا یاد کړی دی هغه هم د یونانو بیا چې کوم دی نو طلوبي چې عربی کې ورته بطلیموس وایي هغه دا یاد کړی
نو دا چې کوم دی نو یو ډېره لویه تاریخي سلسله ده. بیا وروستو زمانه کې چې کوم دی په چینایي سرچینو کې یاد شوي دي، خو هغه بیا وروستو تاریخ دی که نه. خو د پښتون قدیمترین حواله چې کوم دی چې هغه ډېره زیاته زړه ده، نو هغه په دغه نوم د پکتاس نوم په رګوید کې. رګوید د ټولو نه زوړ کتاب دی دنیا او د ټولو نه مقدس کتاب دی د هغوی په مذهب کې او ډېر معتبر کتاب دی. نو دا د ټولو نه اول په رګوید کې دا نوم پکتاس یاد شوی دی او پکتاس چې کوم دی دا 2 ځله یاد شوی دی په رګوید کې. او دغه خو مشهور دغه دی دا د لسو باچانو جنگ کیسه ده، په هغې کې نورې قبیلې تاریخ چې دی دا ځل دغه کومه په رګوید کې او دا قصه داسې لیکل شوې ده چې دې ته ویلی شي په انګلیش کې دې ته ویلی شي بیټل آف 10 کینګز، د لسو باچایانو ترمنځ جګړه. دا 10 باچایان دا اصل کې چې 10 قبیلې وي د اریایانو. پکتاس په دې کې چې دی پکتاس په دې کې 9مه قبیله وه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. د بیټل اف 10 کینګز چې ورته وایي نو دا د نن نه تقریبا 3800 کاله پخوا شوی د اباسین په غاړه باندې. موږ چې ورته نن اباسین وایو، د اباسین په غاړه باندې د اریایانو ترمنځ دغه جګړه شوې وه چې دی ته په انګلیش کې بیټل اف 10 کینګ ویلی شي، یا چې د 10 قبیلو ترمنځ چې کومه جګړه وه. نو په دې کې 9 قبیلې یو طرف ته ولاړې وي او یوه قبیله چې کومه بهاره ته هغه بل طرف ته ولاړه وه. او په دغې 9 قبیلو ته بهاره ته قبیلې شکست هم ورکړی په دې جنګ کې. او په دغې ټولو قبیلو کې دا 9 قبیلې چې کوم بل طرف ته بهاره ته قبیلې ولاړې وي په اریایانو کې، نو په دې کې یوه قبیله وه چې د هغې نوم و پکتاس. نو د دې نه اندازه لګېږي چې سکایلیکس کوم تاریخ بیان کړی دی د نن نه 1500 کاله مخکې، نو پختا یا پښتون یا چې دی پکتا دا قبیله د هغه نه هم 1000 کاله مخکې چې دی موجود وه. دا بالکل دا چې کوم دی نو دې کې یو بله بنیادي خبره راوځي. په یو خو دغه د 10 باچانو جنګ دی او دغه د مرکزي ایشیا باچانو د یو اتحادیه جوړه کړې وه د هندوستان د آریاو خلاف، یعنی په هندوستان کې بهار ته څه ته وایي که نه، دا بهار چې کوم دی نو دا د آریان یو سردار و د هغه نوم بهار ته سو. د آریاو نوم چې کوم دی نو د هغه آخر کې مسید راته نو دا بهار ته چې کوم دی نو دا دغه د آریایي نوم دا را پاتې شوی دی دا بهارت. او بیا دغه زمانه کې چې د 10 باچانو په کوم باچا باندې حمله کړې د هغه نوم سوداس و، دغه نوم هم سین سره پای ته رسي. نو خو دا 10 باچان چې وو په دې کې یو قبیله چې کوم دی یو باچا چې وو نو هغه یوناني و. نو دا اتحادیه وه خو دی شکست خوړلی و. لکه په دغې قبایلو کې په دغه 10 قبیلو کې چې دی یو یونانیان ګریکس پکې هم شامل وو. دغه ټولو ته چې دی بهاره ته قبیلې چې دی شکست ورکړی و. نو دا چې کوم دی ځینې دغه وایي دا انډین مورخین وایي چې دا د ویدي تاریخ دا خو وایي خو 1400 کاله خو ټول مورخین مني 1400 کاله قبل مسیح نه دا شروع شوی قبل مسیح، یعنی 3400 کاله پخوا یا 3500. نو دغه ثبوت چې کوم دی نو مورخین خو دغسې بې ثبوته خبره نه کوي که نه. هغوی چې کوم دی په دغه کې په ایشیا کوچک کې یو ډبر ومونده، په هغې باندې چې کوم دی د ویدي خدایانو نومونه لیکو. نو هغوی د دې نه دا دغه واخیسته دا ثبوت دی هغوی سره چې مطلب دا دی چې دا 1400 قبل مسیح کې دا ویدي تهذیب او دا سانسکرت ژبه او دا خدایان او د دوی دا ټول څیزونه دا موجود نو دی وایي چې دا خو بهرحال دا نوم چې کوم دی د دې که سکایلیکس دی او که هیروډوټس دی او که هر چا یاد کړی، که سترابو یاد کړی، که ورپسې خلکو یاد کړی، خو د دې قدیمترین د دې نوم سرچینه چې کوم دی نو دا رګوید دی. په رګوید کې چې کوم دی نو دا نوم
دوه ځله یاد شوی دی. نو دا چې کوم دی نو زموږ دغه معلوماتو موږ سره چې څه معلومات وو په دې موضوع باندې چې یاره دا پښتون نوم د کله نه نو بیا دا مخې ته پښتون راغلی. چې کوم دی نو که موږ د دې تاریخي دغه نوم ومنو چې یاره په ریګوید کې دا پکتاس هغه چې کوم ریسرچ کړی دی په ریګوید باندې کومو ماهرینو ژبپوهانو ریسرچ کړی دی نو هغه دې پکتاس سره بیا پښتون لیکلی دی چې دا پښتانه دي کوم چې په ریګوید کې ذکر شوی. خو بهرحال په دې د دې نوم په سر باندې اوس هم اختلاف موجود دی او هرې ډلې سره چې کوم دی د مورخینو د ژبپوهانو یې سره خپل دلایل موجود دي. دلته زما په وړاندې باندې چې دی یو ریسرچ پروت دی او په دې بیټل اف ټینکینګ چې موږ یاد کو د لسو باچایانو ترمنځ چې کومه جګړه موږ یاد کړه نو په دې باندې د جرمني یو مورخ مایکل ویټسل په دې باندې تاریخ لیکلی دی او بیا د دې جګړې چې کوم تفصیل هغه بیان کړی دی نو کوم چې د ریګویدا په ویداس چې کوم چپټر دی یا کوم بوک دی د ریګویدا ویداس ورته وایي نو په هغې کې چې د دې ذکر شوی دی او هغه بیا په تفصیل سره چې دی په دې باندې یو خپل لغم لیکلی دی یو خپل ریسرچ هم وړاندې کړی دی په هغې ریسرچ کې هغه ډېر په مفصله طریقه سره چې دی ذکر کړی دی. نو دا پکتاس چې دی دا هم بیا یاد کړی دی چې دا هم د آریایانو یو قبیله وه چې دای مهابهارته چې کومه بهارته چې کومه قبیله وه د دې په خلاف چې کوم کولیشن جوړ شوی کوم اتحاد جوړ شوی نو پکتا قبیله د په هغې اتحاد کې چې دی دغه په خلاف باندې ولاړه وه. کایلکس چې دا حواله ورکړې ده یا د هیروډوټس حواله ورکړې ده نو دا نوم د پخوا نه موجود و په دې ژبه کې دا موجود و او دغه چې کوم ولایتونه جوړ کړي دارا باچا په جنوبي ایشیا کې په داریوش ایشیا کې تر مصر پورې او تر شام پورې دغه امپراتوري وه او هغه چې کوم دغه خپله امپراتوري ویشلې وه په ولایتونو کې نو دا پکتیک پکې دیارلسم ولایت یاد شوی دی. هیروډوټس چې کوم دی نو په خپل تاریخ کې دغه ټکي په ټکي چې کوم دی هغه چې کوم ولایتونه دغه ولایتونه دا چې کوم دي ټول 19 دي داسې دي نو په دې کې دا پکتیک ته اری ده ګندارا ده او باختر دی دا ټول چې کوم دی نو دا دلته ولایتونه او دوی به چې کوم دی یو کال په کال هغه باچا ته خراج ورکو بل هندوستان به د ټول نه زیاتې پیسې ورکولې دارا باچا ته ځکه چې دا ډېر دلته شتمني ډېره زیاته وه سره زر ډېر زیات وو نو دوی به چې کوم دی نو د ټول نه زیاته خراج چې کوم دی مالیه هغه به د هندوستان خلکو ورکوله او هغه یو ډېر لوی عظیم الشان باچا و پارسي باچا و اخامنشي. را روانو پودکاسټونو کې به خامخا په دای خاندان باندې چې دی پودکاسټونه کوو 3 پودکاسټونه به کوو ځکه چې ډېر عظیم تاریخ دی او منګه چې کله د دغه تاریخ ذکر کوو د آریایي بادشاهانو د خامنشي خاندان کوم ته چې اکیمنټ وایي نو خلکو دا پامي چې ایرانی خلکو اصل کې چې د ایرین خلکو نو داسې خبره چې پر روانو پودکاسټونو کې به په تفصیل سره پای باندې دغه کو بیس کو او نن ورځ زمونږ دا پودکاسټ موږ په دې ځای ختم کو. ډېر مننه خاطر لاله چې پښتون د نوم په حواله سره تاسو نن خپلو اوریدونکو ته او کتونکو ته مفصل ذکر وکړو چې پښتون نوم د کله نه راغلی دی پښتون چاته ویل کېږي او د دې بیک ګراوند تاریخي پس منظر څه دی او پای حواله سره تاسو ډیر زبردست دلایل ورکړو چې د نن نه د نیم زره کاله مخکې کوم مورخینو په خپلو ریسرچو کې بیان کړي دي لیکلي دي نو د هغې نه تاسو بیان کړو پښتنو ته. ډېره مننه خاطر لاله هرې پر روان مخکې به بیا دغسې یو پودکاسټ کوو. ډېره مننه د خدای پامه.